ملګرو دا کوم تصویر چې تاسو له په سټ کې ښکاري ډېر خودکشي کړې ده. څه خودکشي کړې ده، د څه وجې نه خودکشي کړې ده، دا ټول حقیقت در سره دې ویډیوز کې شیر کوم. دا ویډیوز نورو ملګرو سره شیر کړئ. السلام علیکم ملګرو، حکمت جانې ما امید لرم چې ټول به روغ او جوړې او د ژوند په مزو کې وئ. ملګرو دا کوم تصویر چې تاسو له سټ کې ښکاري ډېر خودکشي کړې ده، د څه وجې نه خودکشي کړې ده. ملګرو ډېر خلک به دا ووایي چې ته خو 3 ورځې مخکې خودکشي کړې او ته نن خبر شې. نه ملګرو، زه ډېر مخکې خبر شوم، خو د یو څو داسې واقعګانې راغلې مخې ته چې دا هر څه یې ما نه هېر کړل. زه د ویډیوز طرف ته ویډیوز مکمل وګورئ. ملګرو یوه ورځ دا هلک د یو پښتون ورور دوکان له ورغی، صحیح ده، چې هلته لاړو دغه پښتون ورور په دوکان کې نه و. دا بهر ووتو، اخوا دېخوا یې وکتل، هغه دوکاندار په دوکان کې نه و. بیا ننوتو، بیا یې چې وکتل، بیا بهر ووتو، دوکان کې هېڅوک هم نه و. نو ملګرو ماشوم دی ذهن ته مې راغلی چې راشه دا شی پټ کړه. نو چې کله یې اغلا کړې ده وتلی دی. نو چې کله د دوکاندار راغلی دی په کیمرو کې یې کتلي دي چېرې داسې ماشوم راغلی ما نه خو یې څیزونه پټ کړي. نور دوکاندارانو سره یې مشوره کړې، نو یوه ویل چې ما نه 15,000 پټې کړي، بل ویل چې ما نه 15,000. نو یې دو بیا ټولو په شریکه پولیس لاین سره چې کوم د هغې ځای پولیس دي هغوی سره یې رابطه کړې ده. نو هغه پولیس چې راغلي دی تاڼې ته وړی دی. بیا د ماشوم والد صاحب چې کوم دا خبر شوی دی، والد صاحب چې کله تاڼې ته راغلو ورته چې زما زوی څه چل کړی، نو دوی ورته وویل چې ستا بچي چې کوم دی غلاګانې کړي داسې 3-4 دوکانونه، لیکن د نورو دوکاندارانو نه به یا غلا شوي وای یا نه وای شوي، خو دوی پې هم الزام ولګولو. نو د ماشوم والد صاحب ورته وویل چې تاسو څومره څیزونه ښایي 100 روپۍ ښایي هر څه زر کوم، خو دا زما زوی چې کوم دی دا خوشې کوي. نو هغه کسانو سره دوکاندارانو سره روغه هر څه کړي، د هغه بچی خوشې کړی دی. کله چې د ماشوم کور ته راغلی و، د شوی شپې تېره کړې، سهار ورته مور بي بي اواز کړی دی چېرې سکول ټیم دی چې کله د ماشوم روچت شوی، نو ورته ویلې چې 15 منټه کې زه راځم. نه چې وسکلي یو شی هم ونه کړو. دا ماشوم یو پل ته تللی دی. ملګرو هلته یې لیکل کړي په یو کاغذ باندې، یو خط یې لیکلی، هغه کاغذ خط اینه دا یې لیکلي میس یو سسټر داسې څه لیکلي کړي دي. ملګرو بیا یې دغه پول نه ځان غورځولی او خودکشي کړې ده. ملګرو د ویډیوز مطلب مې دا و چې یو کس باندې دومره غټ الزام مه لګوئ. دا خو ماشوم و، ماشوم څه پوهېږي یار، یوه غلطي چې وکړي هغې ته د هغې دومره غټه سزا ورکول نه دی پکار. نو پلیز دا ویډیوز نورو ملګرو سره هم شیر کوئ چې خبر شي. ډېر ملګري به دا وایي بیا هم درته وایم چې ته نه وې خبر. زه ډېر وخت کې خبر شوم چې داسې د پېښور کومه واقعه وه دا راغله، د کوهاټ ډیم چې کومه واقعه وه دا راغله، داسې نورې واقعګانې هم راغلي، د هغې وجې دا ویډیوز رانجیټ شوه. ډېره مننه چې هر چېرته هم یې علم خوشحاله او بد لره نور راکړې. ماله اجازت د ډېر الله په امان.